نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفينا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله مولانا العظيم. درود شريف هو اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم عليه. زما عزت مند مشران و ګران ورونو و دوستان، د دې آیاتونو نه مخکې یو آیات کې دا ذکر و چې خدای یو دی و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. د کافرانو به وي یو خدای څنګه د یو خدای څه دلایل شته، نو خدای دې آیاتونو کې اته دلایل ذکر کړل. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر. بیا اسمانونو زمکو ته وګوره، دې کې د ښکلې ځلند روښانه ستوري څه غټه او څه واړه، څه لرې او څه نږدې، څه سپین او څه سره بخن، دا څوک کوي؟ بیا د ځمکې ساخت ته وګوره، د شپې ورځې بدلیدون ته وګوره، دی کشتو ته وګوره، په سمندر کې روان باران ته وګوره، په یو ځمکه ورېږي او مختلف بوټي پې زرغونېږي. یو یو څه خدای بیان، دې کې مختلفو ځناورو ته وګوره، د هواګانو بدلیدو را بدلیدو ته وګوره، دې غټې درنې وریځې ته وګوره، دې کې د هر یو دا نښه د خدای د هسته، د خدای د یووالي او د خدای د صفتونو یو لوی دلیل دی. خو که څوک د عقل نه کار واخلي، خدای هغه ښکلې دلایل ذکر کړه. تېره جمعه کې مې ورته وویل چې په هغې هر څوک پوهېږي خدای د جیومټرۍ، د فلسفې
یا هغه باریک دلایل نه ذکر کوي چې هغې باندې صرف وکیلان او عالمان پوهېږي. نعم، ځکه قرآن شریف د ټول جهان د هدایت دپاره دی. وګورئ دې باندې یو دوه خبرې بنا دي. یو خو عام مسلمان ته وایي چې ته یو باغ ته لاړ شي، ته خو به د سیل په نیت ځې، خو دې باغ دې مختلفو بوټو ته ګوره، یو بوټي یو رنګ بلبل، یو ګل یو شانتې بلبل شانتې، یو غټه وړوکې. نو خلق خو هغه سیل ته ګوري، صرف ته د عقل نه کار واله چې دا کاریګري ده چاله. وریځو ته وګوره، خلک صرف په باران خوشحالي وکړي، ټیک ته لوی نعمت دی. خو ته دا وګوره چې دا وریځ چا ودرولې ده، دا باران ته څوک وایي؟ نو هوښیار سړي چې هغه قدرت نه خو ته سوچ کوي چې دا د چا کاریګري ده، یا وه خاوره ده، یو اوبه دي، یو موسم دی، او یو پې نور او سپومې ده او مختلف ګلونه دي. قرآن شریف چې څه بیان کوي هغه د عقیدو د اصلاح لپاره کوي، او د عمل او د اخلاقو لپاره. د فلسفي کتاب نه دی چې تا ته د دې څیزونو حقیقتونه څرګندوي، نه تا ته وایي د دې نه عبرت واله. دا بیان نه کوي چې ځمکه څومره عرض یې څومره دی او طول یې څومره دی او ګیرایي څومره. نه، تا ته به وایي د خدای هستي پې معلومه کړه. نو انسان هوښیار چې ګرځي په جهان کې او هر څیز ته ګوري، ده ته به د خدای هستي ښکاري پکې، او د خدای لوی خدا. قسم دې د ونې پاڼې ته چې ګورې، د توت پاڼه یو شانتې ده، د شوې بل شانتې ده، د نارنج بل شانتې ده، د سروې بل شانتې ده، د بکیانې بل شانتې ده، د قجورې بل شانتې ده. دا څوک کوي؟ یو اونه کې میوه شته او بله کې نشته، دا د چا کاریګري ده؟ دا ولې شوه میوه نه کوي؟ سروې میوه ولې نه کوي؟ د بکیانې شانډۍ ترخه ده او انګور خوږ دي، دانه یو شانتې ده. دا څوک کوي؟ د بوټو ساق مختلف دی، څه فصل د میاشتي، څه فصل د شپږو میاشتي، څه فصل د کالي، او څه اونې دومره مودی، څه دومره مودی، څه دومره مودی. دا د چا کار دی؟ نو هوښیار انسان دی به هر څیز کې ګوري او فکر وکړي، نو ته ته به د قدرت نښې، د خدای لویي او د خدای لوی علم او حکمت ښکاري. وی برگ درختان سب در نظر هوشیار، هر ورق دفتریست معرفتی کردگار. د دې شنو اونو دا پاڼې، هر پاڼه د خدای د پیژندو یو لوی کتاب دی. خو که دې سوچ وکړي د خپل ځان نه علاوه، نو ته چې دنیا ته ګورې، د خدای عظمت او د خدای لویي ته معلوموه، صرف سیل مه کوه. دا ما تا ته وینا، دا چا کوي؟ چې سړي هوښیاري، هغه ته د هر څیز نه د خدای هستي ښکاري. و یو بوډۍ ښځه وه سرخې ته ناسته وه، سرخې کوله. پخوا به د ښځو زموږ وطن کې هم سرخې کوله، او دا د پنبې د خمتا کپړې او څادرونه به د دې نه جوړېدل. یو سړی وله راغی، وی ترور یو تپوس درنه کوم، وی خدای شته او که نشته؟ وی ولې نشته بچیه؟ وی تا خدای لیدلی دی؟ وی نه. وی خدای د څه نه معلومه؟ وی زه خو د دې خپلې سرخې نه معلوم. وی څنګه؟ وی زه یوه ښځه یم او دا سرخطه وم.
دا سرخه بغیر زما د تاویدونه نه تاویږي چې زه تاوم نو تاویږي او چې نه تاوم ولاړ نو د اسمان دا لویه سرخه هغې کې دا ځلن ښکلې روښانه ستوري دي دا تاویږي داسې د دې به یو تاوونکي نه یو سرخه خو په خپله نه تاویږي او د اسمان دا لویه سرخه چې دا ستوري ډوبوي او راڅرګندوي دا به بغیر د یو تاوونکي نه تاویږي نه هغه ورته ټیک ته ووایي بیا ورته وایي ترورې خدای خو شته خو خدای یو دی که ډېر دی وی خدای یو دی وی دا د څه نه معلومې وی دا هم د دې خپلې سرخې دی وی څنګه وی زه دې سرخې ته ناست دی لاس کې مې پاغونده ده د مالوچو او تاومه نو د دوک نه چاپېره ماشوړه جوړېږي ګردنۍ سره که ما ته مخامخ بله یوه ښځه کښېني او زه داسې تاوم او هغې دا بل طرف ته تاوی نه به دا ماشوړه پاتې شي نه به پاغونده نه ماشوړه نه ګردنۍ نه دوک او نه دا تناو دا به ټول دړې وړې شي دا قرآن شریف هم دې ته اشاره کوي لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا که د خدای نه علاوه بل خدای وي دا نظام بنو ښه که یو خدای جوړولی شو نو دې دویم ته ضرورت څه پاته شو او که یو خدای جوړول نشي کولی چې بل ور سره ملګري شي هلې جوړول کوي خو دواړه خدایان نشو دواړه محتاج نو د دویم خدای تصور کې دی نشي نا سړی ورته وي ټیک ټیک چې سړی هوښیار یار سیس ته ګوري یو باندې سي روان شا وخان ور سره یو سړی ته تپوس وی کاکا خدای شته وی ولې نشته وی ته د خدای د څه نه معلومه هغه عربي ورته وایي البعرة تدل على البعير وآثار الأقدام على المسير فالسماء ذات أبراج والبحار ذات عجاج والأرض ذات فجاج كيف لا تدل على اللطيف الخبير وی زه چې په صحرا کې د قدم نښه ووینم د اوښ نو زه وایم په دې اوښ تېر شوی دی او پچه چې ووینم زه وایم دا پچه بغیر د اوښه نی نو د اوښ د پچې نه خو اوښ معلومیږي او د قدم نه خو د نشاناتو نه خو د تګ اثر معلومیږي نو دا لوی اسمان چې دا ځلن ستوري دي پکې او دا لویه ویړه ځمکه چې دا لارې غرونه دي پکې او دا لوی دریابونه چې دا لوی چپي دي پکې د دې نه به یو مالک او پیدا کوونکي نه معلومیږي سر وشه پچه خو بغیر د اوښه نه جوړېږي او د قدم نښه بغیر د پل او قدم نه جوړېږي نو د دې اسمانونو خالق به یې که بني نو خدای چې د آیتونو کې دا اته دلایل وایي په یو آیات کې دا تا ته وایي چې د دې څیزونو نه د خدای هستي د خدای لویي د خدای یووالی د خدای عظیم قدرت معلوم کړه زما ورته ووایي دا شی زما مخې ته دی دا مایکونه دا مایک چې وینم په خپله زما ذهن ته درې څلور خبر راځي اول دا چې دا مایکونه چا جوړ کړي دي داسې نه ده شوي چې شګې منډه کړې وه د شګې نه اوسپنه جوړه شو اوسپنه منډه کړې وه بیا ته دا شی جوړ شو نه شګې نه په خپله دا نه جوړېږي او نه د ګټې نه دا چا جوړ کړي دویم دا چې جوړونکي ډېر د لوی پوهې خاوند دی ځکه دومره قیمتي شي انپړ ناپوهه جاهل نشي جوړولی دریم دا چې هغه د اورېدو د لیدو د پوهې د حکمتونو خاوند نو یو مایک په خپله نه جوړېږي
خداړم به چې آیتونو کې دا دلایل دي دا تا ته د خدای هستی او د خدای علم او قدرت ښیي دا اوله د دې نتیجه او فایده ده دویم ورپسې آیات بنا دی چې د دې لوی قدرتونو د مالک باوجود بعض خلک بغیر د دې لوی خدای نه بل چا ته سجده کوي د اسمانونو خاوند پریدي د ځمکو خاوند پریدي د دې ځلندو روښانو خندنو خسته او ستوري خاوند پریدي د دې ښکلې ګلونو او باغونو جوړونکي پریدي د دې لوی دریابونو مالک پریدي د انسان پیدا کوونکي پریدي د ښکلې بارانونو او د لوی وریځو مالک پریدي بل چا ته سجده کوي بل څوک شته چې دا شی کړی دی وایي ومن ورپسې آیات دی ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله خلقو کې داسې خلق شته چې علاوه د دې لوی خدای حقیقي نه نور ځان له شریکان جوړ کړي دي د خدای سره او داسې مینه ورسره کوي لکه د خدای مینه یعنې هغې نه د خیر امید غواړي هغې نه د شر د دفع کولو سوال کوي هغې نه باران غواړي هغې نه مرض لرکول غواړي د هغې دا درته چا والذین آمنوا اشد حبا لله خو مسلمان مینه چې مسلمانی د خدای سره زیاتی د دغه مشرکانو په مقابله کې ځکه دا مشرکانو باندې چې تکلیف راشي هغه خپل بوتانې به ایري واذا مسه الضر ضل من تدون الا اياه چې دریاب کې گیر شي بیا هغه خدایان ایري بیا هغه لوی خدای ته آواز ما ته یو ځل یو سفیر وایي مسلمان جمدی دی اوس زمونږ د علاقې اسپین کې سفیر نو نوی سفیر چې شم نو د دې ملکونو سفیران به مبارکۍ له راشه یو بل دی کې د روس سفیر راغی وایي زما دا طبیعت دی چې زه خبرې کوم نو زه وایم انشاءالله که د خدای خو دا مې طبیعت ما خبرو کې انشاءالله که خدای خوښوي ما ته وایي وټ از ګاډ دا خدای سیته دې مار خدای یادی خدای او خدای زه خو پې پویم چې دا خو هغه مردار قوم دی یو ځل یې راته ووایي غږ مې ونه کړه بل ځل یې راته ووایي غږ مې ونه کړه چې درېیم ځل یې ووایي سترګې مې پې داسې راوښکل ما یې خدای نه پېژنې وایي نه وایي موږ خو خدای نه پېژنو ما وی ښه دې وخت کې زه په دې بنګله کې او ته دې ناست و دویم چت که په دې بنګله زلزله راشي او دا په پرېوتو کې شي دغه وخت کې ستا زړه کې دا راتلی شي که نه چې داسې هستي شته چې مونږ بچ ته اواز کوې که نه چاته اواز کوې که نه وایي یاره او دا خو د انسان په طبیعت کې شته سمندر کې چې سړی گیر شي کشته په ډوبېدو شي غر نه دی په نړېدو شي څه بل پې مصیبت راشي دی یو اواز کوي خلاصولی دا دغه ذات چې ته د هغه نه امید د خلاصېدو لرې او ته یې دا زمانم دغه هغه لوی خدای بیوي سړی چپ د دې آخري وزیر اعظم نه مخکې وزیر اعظم و خروشچیف چې نوم یې څنګه د خرو دی نو دقه شانې شکل او خبر هم د خرو دی موږ د روس نه د خدای تصور وښکې دی هر څه موږ په خپله کوو انسان کوي هلکه ځناور انسان څه شی دی د وریځ ته راغلی د ځمکو نه دا زرغونه تکې دا باران یو طاقت شته چې ده ووایي خو چې سړی خري نو خرخوار څه وایي وی انسان لوی طاقت دی سپر پاو یو هوښیار سړی ورته میلو شو وی پلنډو دی پوی کم که په اوږدو وی پلنډو ښه هغه یو ښځه به وه چېرته نو روسیان خو رسمي ښځې کنې شاملات
نو ما ورته ویل ستا هغه پلانکۍ ښځه څه شوه مړه شوې وه ده ته پته وه یا خو مړه شوې ما وی هغه پلانکۍ زوی دې څه شو یا خو مړ شوی نو ما وی په روس کې خو ته لوی انسان یې د لوی طاقت خاوند خو ته نو دا څوک رالل چې د هغه طاقت ستا نه هم زیات و او ستا نه یې هغه ګلالی ښځه واخېسته او تا ورته کتل او ستا نه یې هغه نازولې زوی واخېسته او تا ورته کتل دا څوک و کوم انسان و ځکه ته وی د انسان نه لوی طاقت نشته نو خو په روس کې ته لوی انسان یې نو هغه څوک راغله وی سړي خوله وادله داسې دی خروشچیف څه شو سرکوزی کوسیجن څه شو هغه نور ځناور څه شو نو خدای وایي دا د لوی خدای تصور دا د انسان په طبیعت کې دی خو ډېر خلک دوکه شي هغه خدای ته ونه رسېږي نو په لارو پاتې شي څوک کاڼي ته خدای وایي څوک اونې ته خدای وایي څوک خبر ته خدای وایي څوک مادي څیزونه مار لړم شرمخ دې ته خدای وایي جاپانیان سپي ته خدای وایي د سپو مجسمې جوړې کړي جینی مت مذهب ده هندوان 33 کروڑه خدایان مني داسې شي نشته چې هغوی خدای کړی او سرکاري خدای 3 پیشوګانو سرونه دي که د هغوی په لفافو مو کتل یا په قبالو یا په دې سټامپونو یا ټیکټونو د ډاک نو 3 پیشوګانو سرونه دا وایي زمونږ خدای دې 3 ودیا خدای پاک وای د دې لوی هستو د دې لوی علامو سره تاسو بل چاته خدای وای ستاسو دې پیش څه کړي وي او ستاسو دې سپي څه کړي وي او وا څه کوي وا تم څو خدای وای وا ښه ده که انسان ښه د غوا نه خو سپي ښه دی د هوښیارتیا په اعتبار ټیک ته غوا حلال شي دی پی حلال دی او سپي مردار دی خو سپي ته پسل چند هوښیار دی نو جاپانیان د هندوانو نه هوښیار دي ځکه جاپانیان سپي ته خدای وای او هندوان غوا ته خدای وای دا وایي زمونږ پرماتما ده د خدای اوتار دی یعنی خدای په ده کې ناست دی دا خدای هندوستان کې مې یو مسلمان قصاب ته وی غوا حلالولی شي ما ته وایي توبه کرو مولوي صاحب توبه کرو دلته غوا څوک حلالولی شي غوا خو د هندوانو خدای دی مونږ پې ویسه غوا که 12 کاله وساتئ او شنه ګیا ورکئ وانډه نه درله د کور څوکۍ کوي او که قصاب په لاس کېښود هغه سره ځي او که زوی ماشوم دی ورنږدې شو هغه هم په لته وایي او پخ کړی و سپي ته خو 3 میاشتې غوښه ورکړه هغه به دې د کور څوکۍ ماشوم نه به دې تاویږي مینه به ورسره کوي او دشمن سره دې نه ځینې څوک په زور بوتلی شي که په سایکل ته منډه وي هم به در پسې درځي نو بیا خو ته سپی هوښیار دی نو خدای وایي ومن الناس من یتخذ من دون الله اندادا خلقو کې داسې شته چې د خدای نه علاوه نور شریکان نیسي یحبونهم کحب الله داسې مینه ورسره کوي لکه خدای سره چې پکاري سوال تې کوي امیدونه تې لري نفع او ضرر تې لري دی وایي مسلمان محبت د خدای سره هغه د دې ټولو خلقو نه زیات دا چا ګمراه کړي که نه او دا چا ګمراه کړي دي نو خدای د دوی د لیډرانو حال وایي چې دا چې چا ګمراه کړي دي د قیامت پر ورځ به دوی یو بل باندې لعنت وایي عقل ګوره انسان ته هدایت نشي کولی چې د پیغمبر رڼا ورسره عقل همیشه رسم و رواج پسې روان چې کوم کلي کې څه رواج وي عقل به هغې ته ښه وایي
د دې وجه نه عقلونه خپل اره خپل فکر د پیغمبر د وینا تابع ساتئ. دا تپوس کوئ چې زمونږ رسول الله څه ویلي دي او څه یې کړي دي علیه الصلاة والسلام. دا خپل سوچ دې پرېږده شاته. آیاتونه د مشرکانو په باره کې خو یاد لرئ دا هغې مسلمانانو تم تنبیه ده چې د پیغمبر په حق کې د یو ولی په حق کې هغه خبرې کوي چې کوم د خدای سره مناسب. پیغمبر وایي رزق تقسیموي، هلکه دروغ مه وایه، دا د خدای صفت دی. پیغمبر د خدای محبوبي، د خدای نازولی، هغه د دې دپاره دنیا ته راغلي چې تا ته خدای او د خدای صفتونه وښایي او د خدای احکام درته وښایي او د هغه په نقش عمل باندې روان شي. پیغمبر به هر ځای حاضر ناظر ګڼي، هلکه دا د خدای صفت دی. زموږ ښکلی پیغمبر په مدینه منوره کې ښخ، هلته زیارت دی. ډېر خلک لکه دا شیعګان دوی خپل 12 امامان فرضي جوړ کړي دي، هغې سره داسې معامله کوي لکه د خدای په شان. اوس افغانستان کې چې اسلحه نیولې شوې ده د هغې د ایرانیانو بنډلې په هر یو لیکي یا مهدي المدد یا مهدي یا 12 امام زمونږ امداد وکړه. هلکه 12 امام خو درنه وتښتې، څه شو هغه؟ یا علي مدد، هلکه دا غایبانه اواز اورېدل او ژوند د مرګ دا د خدای په دست قدرت کې دی، دا به انسان ته نه منسوبوي. علي رضی الله عنه زمونږ د سر ګل دی، زمونږ سردار دی، د حضور پاک د تره زوی دی، د مسلمانانو یو محبوب خلیفه دی، خو خدای نه دی. خدای به ورته نه. هلکه یو انسان چې په خپله د خپل ژوند مالک نی، هغه تاله ژوند درکولی شي. یو انسان چې په خپله د غیبو نه نی خبر، ته د هغه نه څنګه د غیبو سوال کوي؟ حضرت علی نه قربان شم، هغه چا وجلی دی که په خپل مرګ مړ دی؟ هغه چا وجلی دی. یو ظالم ورپسې راغلی عبدالرحمن بن ملجم تقریر کو، ده به ورته ګورو به چا ورته ویل صاحب دا سړی خو تاله د قتل دمکي درکوي، دی مړ که. وی زه خو لا وجلی نه یم، نو زه څنګه مړ کړم؟ دومره انصاف وکړي. زه خو لا وجلی نه. بیا ورته بار ولاړو سهار په 22 د رمضان، هغه جماعت ته سهار وختي راته او په چړۍ پې غزار او د هغې نه به شید شو. هغه ته که دا معلوم وي چې ما ته دروازې شاته سړی ولاړ دی، نو خو د اصلحې انتظام به یې کړی، سړي به یې ورلېږلو چې وینیسي. او چې د یو ظالم د لاسه وجلي کېږي، خو معلومه دا شه چې ژوند یې په خپل اختیار کې نه دی. نو بنده د غیبو نه نه خبر. پیغمبرانو ته د بعضې غیبونو خدای پاک خبر راولېږي، هغه د هغې معجزه وګرځوي. او بعض اولیاو ته بعضې خبرې خدای څرګندې کړي، خو هغه یقیني ني، هغه ګماني. د اولیاو کشف وي، هغه ګماني. او د پیغمبرانو ته خدای د بعضې د غیبو خبر راورسوي، هغه د هغې معجزه ګرځوي. خو د هر شي نه خبر صرف د خدای ذات. نو بعضې بندگان اولیاء ته آواز کوي، یا شیخ عبدالقادر جیلانی راورسېږه، هلکه مو زناورو هغه ستا آواز اوري. دا امداد کول د خدای صفت دی که د انسان؟ نه، د پیغمبرانو چې د چا نه سوال کړی دی د هغې نه سوال کوه، او اولیاء کرامو چې چا ته آواز کړی دی هغې ته آواز کوه. قسم دی قرآن شریف کې او په احادیثو کې چې زموږ ښکلی پیغمبر ته څه احکام دي او د هغې دعاګانې ذکر دي، ته به حیران شي چې خدای زموږ د ښکلی پیغمبر نه زیات سوال کوونکي، زیات د خپلې عاجزۍ او د بندګۍ پیش کوونکی اړو انسان شته نه. خدای زموږ پیغمبر ته په آخري 2 سورتونو کې وایي قل اعوذ برب الفلق، وایه پیغمبره امان غواړم په رب د سبا سره، یا د سبا مالکه ته مې د مخلوقاتو د شر نه وساتې.
او قل اعوذ برب الناس ویا پیغمبر خدای ته سوال کوا امان غواړم یا رب د مخلوقات او بادشاہ د مخلوقات د چانه د شر د وسوسې چمونکی د حاسدانو د فتنه باز نو د حضور پاک ټولې دعاګانې په مانځه کې چې دي په احادیثو کې هغه خدای ته سوال کړی دی نو هغه لوی خدای نه به سوال کوي چې کوم د ځمکو او د اسمانونو مالک دی کوم د بارانونو مالک دی کوم پیدا کوونکی دی ته به د هر چا سره چې محبت کې نو د خدای د عظمت او د خدای د لویۍ په رڼا کې به هسې نه چې یو پوله په بل دواړه پولې نه ونړئ پیغمبران ډېر لوی ذاتونه دي ډېر مبارک اولیاء کرام ډېر لوی مبارک خلق دی خو د خدای صفتونه به خدای لوي د خدای کارونه به خدای لوي هغه به انسان لنه دې پورې ته خبره کوم اوس بعضې خلک په دې پنجاب کې فتنې وي هغه دلته م راغلی دا ځای په ځای صلات وسلام علیک یا رسول دا مخکې نه اوس چا یو دکان په باندې مې ولیدل صلات وسلام په دې زیارتونو کې هلکه دا څه کوې کمبختان یا پیغمبره په تا دې صلات وسلام وي نو خلق خو په دې پوهېږي نه چې صلات سلام خو ډېر مبارک شي دی زمونږ په ایمان دی خو دا چې په کومه طریقه وایي دا په احادیثو کې نه دی راغلی دا دوی په دې عقیده وایي فرض نه خلي علاوه د هغې نه زمونږ چې څنګه زمونږ ښکلی پیغمبر خپل امت ته ښودلی دا هغه ځان نه خبرې ولې کوه امت کې فرقې پیدا کړي نو ته چې چا خدای پاک چې دا مخکې دلایل د توحید ذکر کړل په قرآن کې نو دا ښایي چې بت پرستي ناروا ده شرک ناروا دی مخلوق د خدای سره برابرول ناروا دي د مبارکو ذاتونو په حق کې به م غلو نه کې د پل نه به نه وراوړئ ته به د خدای لوی هسې نه چې په شرک کې مبتلا شي شرک خدای پاک نه بخي خدای دې مونږ او تاسو ټول د شرک نه وساتي دا خلق دا په نارواو کې مبتلا داسې به ښکلی کار ته ښکلی وایه یو زیارت ته چې لاړ شي زیارت ثواب سنت دی او د ټولو نه زیات حق د مور پلار هر جمعه هر زیارت کوم وسي مور پلار زیارت لګو او که داسې بل وري له لاړ شي نو هغه ته دعا کوه خدای د ده درجې بلند کړي د سره احسان وکړي د درستي جهان خشته کړي هغه نه به سوال نه کوي ځکه دا بنده دی بنده ورکول او د خیر و شر مالک نی مونږ ویو والقدر خیره و شره من الله تعالی فیصلې د خیر او د شر ټول د خدای د طرفه دي نو ته به خدای ته دا منسوبې په عقیده کې به درست او کلک اوسېږي ځکه د خدای د لویي به ځان ته رایاد کړي چې خدای خفه نه شي خدای په شرک خفه کړي ښه تاسو به اورېدلي امریکې میزایل افغانستان باندې راخلاص د جهان شیطان ملک په یو اسلامي ملک د هغې دا مداخلت دا د هغه د جهان د شیطانۍ علامه د اسلام د ملک نه چې کوم دی کې اسلام راشي امریکا او کافران په لړزانې ځکه د مسلمان د عقیده چې یا مجاهد یم یا شهید یم د مسلمان په ژوند کې ناکامیابي نه خو چې عقیده درست دی که مړ شم د خدای په لار کې خو شهید شم او که کامیاب شم نو فاتح یم نو چې یو سړی په مرګ کې خپله ګټه ګڼي هغه سره څوک جنګ نشي کولی نو دوی دغه شان په لړزه یو سړی اسامه نه دومره یېرېږي چې دلته ټولې سفارتخانې یه ټیزنو یه مردارو هغه چې څه وایي د عربو نه خپل خیمې لر کې نو موږ یې پر زور مذمت کوو دا یاد لرئ ګورې مسلمان که بیدار نی او دوی په یو اتفاق نی د جهان کافران به په موږ لوبې کوي خدای دې امریکا داسې غرقه کړي لکه روس یې چې غرق کړي خدای دې تباه کړي په یو مسلمان ملک په یو آزاد ملک په یو خودمختاره ملک
ستاسو د حملې سره تاسو که دماکې په یو سړي پسې کوئ، تاسو د اسلام دشمنان څومره ځان سره ساتلي. سلمان رشدي لم ولې اعزازات ورکړي؟ یو ښځه د تسلیمه نسرین د بنګال چې د پیغمبر خلاف خبرې لیکلي دي، هغې له دوی اعزازات ورکړي، هغې ته ازادي وایي، هغې ته دا وایي. او د یو مسلمان د دمکې نه دومرې دي. هلکه سړي راولېږئ چې څرمنې وباسي، بم باندې خو سړی نشي نیولی کېدی، او بې ګناه مسلمانان وژني. دویم نمبر ایران دی. ایران کې شیعهګان، د شیعو مذهب دا د اسلام خلاف، ځکه چې کوم مذهب کې صحابه و کرامو ته کافر ویلي کېږي، کوم مذهب کې چې دا وایي پیغمبر علیه السلام په خپل پیغمبرۍ کې ناکامیابه تللی دی، 15 کسان یې مسلمان کړي دي، دا باقي ټول ټګان برګان. هغوی په افغانستان کې د علماء حکومت نه برداشت کوي، ځکه هغوی په سوونو جماعتونه روان کړي دي په ایران. زه تللی یم هرات ته، نو هلته یو وفد راغی د ایران د سني د طرفه، سنیانو د بلوچستان ایران کې سنیان دي، او په کردو کې کرد داسې مظلوم قوم دی چې 3 حکومتونو تقسیم کړي دي. ګنې ډېر غیرتیان کلک مسلمانان، څه ایران سره دي، څه عراق سره دي، او څه ترکو سره. یو بهادر پکې تېر شوی مصطفی کوشش یې کو چې دا ټول کرد یو، خو نه ایران پرېږدي، نه عراق پرېږدي، نه ترک پرېږدي. زه عراق او ترک ټول ترک هم بې غیرته حکومت دی دی وخت، او عراق هم د جهان قمقن. نو هغه شافعي مذهب دی، کردو سره ما ډېرې خبرې کړې دي. دا مشهور صلاح الدین ایوبي چې دا ټول انګریزان یې تسنس کړي، هغه کردی بادشاه، ټول عیسایانو سره جنګ وکړ، بیت المقدس یې آزاد چې باد وی قسم چې د عیسایانو سره جنګ کو، صلیبي جنګونه. هغه وخت کې د بدو د شامته په مصر د شیعهګانو حکومتو د دې آغا خانیان دوی به هغه ته نقصان رسو. ده به ورته وایي ګوره تاسو خو ځان ته په نوم مسلمانان وایئ، ما پرېږدئ دوی ته، خدای فتح ورکړه، ودرېږه د دوی حکومت سره به وګورم. د شیعهګانو حکومت یې په مصر کې تس نس کړ، دا جامع ازهر جوړه کړې شیعهګانو ده، فاطمه الزهرا په نوم. وی زه دا مدرسه روانو جامع مسجد، علما ورته وایي مدرسې جومات ته څه ګناه ده، لاړله دې ختم شو. اوس به د اهل سنتو مذهب پکې، نو د اهل سنتو مذهب پکې شو. نو شیعه تاسو نه د عقل نه کار واخلئ، چې د عیسایانو نه څوک تپوس وکړي چې تاسو کې څوک ښه خلک تېر شوي دی، هغوی به وایي د عیسی علیه السلام ملګري، ټیک وایي. یهودیانو نه څوک تپوس وکړي چې تاسو کې څوک ښه خلک تېر شوي دی، هغوی به وایي د موسی علیه السلام ملګري. د هر قوم نه چې تپوس وکړي چې ستاسو په ملت کې کوم خلک ښه تېر شوي دی، هغوی به وایي زمونږ د پیغمبر ملګري، او ټیک وایي. چې پیغمبر خپل مرګري ټیک نه کړي شي، ما تا ټیک کولی شي. دې ځناورو نه چې تپوس څوک وکړي، نو دوی وایي په امت رسول کې خراب د پیغمبر مرګري. والعیاذ بالله. حضرت ابوبکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذوالنورین او د عامو صحابو ته داسې خبرې. یو ډاکټر و ده ټل، اوس هم جم دی، ما ته و ایران کې ډاکټر د دې وړو ذهن یې خراب کړی. نو موږ ورته د شګو شیطان وایي، داسې ګونګټ شانتې دی، شګې راوباسي، سوړه جوړوي. یو ماشوم ته مې وایي بچي د ده څه نوم دی؟ وایي دا عمر دی. ما وایي انا لله چې یو سړی ټول عالم اسلام ته دا وایي چې دا د ایمان د دولت نه محرومه دي، هغه د مسلمانانو خیرخوا کېږي. شیعهګانو اصلحې ونیولی شي، سړي ونیولی شي، اوس شور و شر. هلکه ولې خپل ملک ولې په پردي ملک کې دخل کوي؟ طلبا پیشه، علما پیشه، رباني او ګلبدین پیشه، دا ټګان برګان دا تلي 2 سال تاریخ سره ناست.
نو موږ د ایران د دې غلطو خبرو سخت مذمت کوو او په امریکا لعنت وایو، خدای د امریکا هلاک او د امریکي ملګري د خدای ټول هلاک. د جهان هغه صدر د اخباراتو تاسو ګورئ چې د ښځو په الزامات یو وایي ما سره د 12 ځله دا کار کړی دی او بل وایي 20 ځله. دا دی مسلمانانو ته وایي د ښځو حقوق تاسو په افغانستان کې ختم کړي دي. هلکه ستاسو د ښځو په شان زموږ ښځې دي مردارو. د یو ملک د صدر د ښځو چې پته نه لګي هر چا سره دا کار د هغې عوام به څنګه وي. د برطانیې هغه ښځه ملکه الیزبت هره 2 شپه او 3 شپه ځان له خپل جدا نوکر راغواړي. هغه ښځې څه شوې هغه اډیانا څوک وه مرداره او فرګوسن څوک وه او څومره بدکرداره قوم دی وایي افغانستان کې د ښځو حقوق. هلکه د افغانستان ښځې د افغانستان د خلکو دي، د هغوی میندې دي، د هغوی خویندې دي، هغوی ته عزت معلوم دی. که تعلیم بند دی په ایران کې 8 کاله تعلیم بند و، دا تپوس هم کړی دی چې ولې. او هغې حالات خواران په جنګ کې دي. هغه کورس چې کوم د روس د زمانې و موږ ته یې فتوا رالیږلې ده، ما هم وله جواب چې تعلیم کلو کې هغې وې ښه، خو موږ مدارس کې خپل نصاب جوړول غواړو د اسلام مطابق او استادان ښځې مقرر کړل غواړو. هرات ته زه تلم، یو ګورنر راته وایي چې ښځو دغه بند یې کړه، نو د ښځو یو 15-16 کسان مشران یې راغلل. ما ته وایي موږ به تا سره خبرې کوو. ما وایي زه ناول دا تپوس کوم چې د مسلمانې په حیثیت رانه تپوس کوې که د کافرې؟ وایي نه مو خو شکر دی ما مسلمانان هستی. ما وایي ښه قرآن منئ؟ یو قرآن خو ما قرآن کې د پردې او د حیا حکم. وی زمونږ د روزي بسې موږ وایي کور کې ناست یې موږ به تنخوا درکوو. داسې شته په جهان کې عمل چې ښځو ته وایي کور کې ناست یې تنخوا به موږ درکوو. قسم د کابل کې به تاسو عام نه لیدلې، ما څو څو ځلې لیدلی دی او د دې روس نه مې مخکې هم لیدلی. د کابل د ښار ښځې داسې بې حیا تاسو به یې وینئ دلته په لابورقي په سره چې ټیپر خرڅول ارزان ګران و او زنا کول اسان. یو ښځې ته به دې اشاره وایي متاسفانه که ما هنوز عروسی کرده، اوس مې واده وکړو نو لا فی الحال 2-3 ورځې زه مشغوله. داسې قوم باندې پرده په کار ده که ټول د روس هغه نظام. اوس وایي حیا پراله، نسب یې محفوظ شو. دلته هم بعضې لیډران دي ځان ته اسلام اسلام وایي چې موږ د طالبانو دا نظام هم نه دی خوښ په ښځو تعلیم باندې. زناوره کینه په قلعه د ښځو تعلیم څوک بندوي نه، د ښځو بې پردګي او بې حیایي بندوي. ځان ته په اسلام پوهېږي. نو موږ طلباو د علماو د حکومت ته دعاګانې کوو، استحکام یې غواړو. هلته به هم خیر او دلته به هم خیر. قسم دې درته زه رښتیا وایم د دې ځای ناسته یاد لرئ که د طلباو د علماو حکومت په افغانستان کې خدای مکال عیاذ بالله ختم شي نو سره کافر به په افغانستان کې راځي. وی به افغانیان خو سره کافر وایي ځکه ګلبدین او رباني خو لکه ووتله هغه کور کې منافقان دي، دوی ته هم څو ځله مینت کړی دی، قرآنونه هم ورته پیش کړي دي چې هلکه یو صدر او بل وزیر اعظم ستاسو ملک ته مه کوئ جګړې. 4.5 کاله یې وډزوله، 5 حکومت پکې جوړ شو. دا خو سپیرو طلبا خو د دوی پر د عمل کې راووت، هغه پارټۍ ختم کړې، ملک یو کړ. قسم دې د شپې او دروازې ګرد دې خوا ته د سرحد نه راوړه زمون پاکستان طرف ته 80 کسان دلته ولاړ او یا دلته ولاړ 80 دلته ولاړ، د لارې او د موټر نه به ټکسونه وي. هغې طرف ته 2-3 کسان ولاړ دي خو لارې خوشي وي. د شریعت د نظام دا اثر دی چې خلک بیا غلا نه کوي. د شپې ګرځه، دروازې ګرځه، ته د دې خلک چې ځي هغې نه تپوس وکړه چې څومره امن. دا زمونږ پاکستان کې ولې امن نشته؟ د انګریز قانون امن نشي راوستی. که د انګریز قانون امن راوستی شو نو امریکا کې به امن وي. د ټولو نه په ټول جهان کې زیات جرایم په امریکا کې
چې صدر یې داسي هغه ښځې داسي د صدر لور په زور خلک بوزي ماښام نه پس کوټلو والا ته وایي بار څوک دې نه ځي دومره بدامني ده نه انګریزي تعلیم امن نه اغوستی شي کنې ټول تعلیم یافته دي نه ډېرې پیسې امن نه اغوستی شي څومره مالدار دي نه ډېرې کارخانې را اغوستی شي څومره کارخانې دي قسم دی موږ چې چا پیدا کړي یو هغه زموږ دپاره د شر یو نظام را لېږلی دی لکه د تکویني نظام دی خلقي نظام کې څوک ګوته نشي کېښودی دوه سترګې راله دلته پیدا کړي دي خولې راله دلته پیدا کړې ده دا څوک ویلی شي چې سترګې دلته مناسب نه وي او غوږونه دلته مناسب نو او دا دودسماتې ځای چې په سینه کې وي نو ښه به وي ځکه ما به کتلې په اسانه به مې پاکول دا څوک ویلی شي دغې خدای پاک چې موږ پیدا کړي یو نو موږ له د ژوند طریقه هم را لېږلې ده که د دغې خدای په دې نظام کې څوک ګوته نشي کېښودی نو په شرعي نظام کې هم ګوته نشي کېښودی یو سړی وي داسې لاست د غوڅ د ونې دلان او دې خوا به یې د کدو زیلې لیدلې کدو کې د پیټه کدو غټ کدو یې نیولې نو دې غوڅ ته یې خیال دی وي خدایه ته خواړه پوهېږې نه د کدو زیلی وړه ده او دومره لوی شي دی پکې پیدا کړی او د دې غوڅ ونې ته وګوره دومره غټه ونه ده وړه وړه میوې ده پکار دا چې غوڅ کې غټه میوه دې کې پیشرفت شو چې د غوڅ نه دانې په دې تندي را پرېوت په توبو وی خدای که دې کې د کدومره میوه وي او په ما را پرېته وي خو زما سر به یې چپڼه کړې خدای ته ښه پوهېږي دغه خلق چې په افغانستان اعتراض کوي څوک وایي د طلبو نظام هم نه دی خوښ هلکه کښېنه په قلاره مردار خوره ته خو د روس تالیسه دی او د انګریز په غېږ کې لوی شي ته د شریعت نه خبره ځان ته مسلمان دی که کافر دی که کافر دی نو بیا ټیک ته علل اعلان وایه زه کافر او که ځان ته مسلمان وی نو د خدای او د رسول قانون به منې که چا دا ووایي چې دا داسې او داسې ولې دا مسلماني د نوم نه دی چې سړي نوم عبدالرحمن یا اولخان یا عبدالودودي نه دا د عقیدې نوم دی چې ستا عقیده خراب وي قسم دی که سل شاګان در پورې ولګي او میا صاحب درته ووایي او سید او ډاکټر صاحب دا هېڅ کې نه دی نو خدای د ایران د فتنو نه او د امریکې د فتنو نه افغانستان هم محفوظ کړي او زموږ د عمل ګرنته محفوظ کړي ګورې رښتیا درته یم چې او ایران د پاکستان هم خیرخوانه هندوستان سره تعلق زموږ نه زیات دا خو د خولې خبرې او شیعه داسې مردار قوم دی د دوی مثال د یهودو دی یهودي چې هر ځای کې وي دی به د اسرائیل حمایت کوي ځکه وایي دغه زموږ مذهبي حکومت دی که امریکا کې که دغه کې امریکا عراق سره یو معامله کوي او د اسرائیل سره بله دا ولې په عراق د اټومي پابندۍ کوي په اسرائیل نه کوي چې هغه سره د 500 نه زیات اټم بم دي خو پوهېږي چې اسرائیل یهود دي او یهود هلته قبضه ده په امریکا دلته هم چې شیعه چېرته لوی افسري ابه ټول د حکومت رازونه ایران ته رسوي دا ورته زه حقیقت وایم او هم وحدو باندې دوی قبضه کوي د وزیر اعظم سپیشل سیکرټري به د صدر به د گورنر به دا ټول خبرې رازونه د ایران نو خدای د ایران د فتنې نه او د شیعهګانو د فتنې نه تاسو محفوظ وساتئ.